بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرانۍ او ستړي شوی یم. ملګرو، نننی کلاس وړوکی دی خو ډېر اخم دی. او ملګرو، د کلاس د شروع کېدو نه تاسو ته مخکې یو خبره کوم چې څوک هم زما کلاسونه ګوري، زه هغه له چیلنج ورکوم چې 50 کلاسه به زه اپلوډ کوم، خو هغې څه د هغه انګلیش مضبوط نه شو نو څه وایي زه به بلکل منم، خو 50 کلاسه به هغه مکمل ګوري. زما دا میشن دی چې 50 کلاسه پورې به زه تاسو ته بلکل د انګلیش ټول زده کوم. کلاس شروع کوو. هی از انټیلیجنٹ ایز ویل ایز هارډ ورکینګ. هغه ذهین هم دی او مهنتي هم دی. که موږ یو کس یادوو چې هغه ذهن هم تیز دی خو مهنتي هم دی، نو په انګلیش کې به وایي هی از انټیلیجنٹ ایز ویل ایز هارډ ورکینګ. هی سیډ دیٹ هی واز بیزی. هغه وویل چې زه مصروف یم. که یو کس وایي چې هغه وویلې چې زه مصروف یم، نو په انګلیش کې به موږ وایي هی سیډ، هغه وویلې دیٹ هی واز بیزی چې زه مصروف یم. اټ واز نایس میټینګ. تا سره چې میلاو شوم ډېره مزه یې وکړه. که موږ یو کس ته وایي چې تا سره چې زه میلاو شوم هغې ډېره مزه وکړه، نو په انګلیش کې به وایي اټ واز نایس میټینګ یو. hope to see you again. امید کوم چې بیا به میلاو شو. که یو کس ته موږ وایو چې امید کوم چې بیا به میلاو شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي hope to see you again. see you around. دوباره به میلاویږو. که موږ یو کس ته وایي چې بیا به میلاویږو، نو په انګلیش کې به ورته وایي see you around. see you later. بیا به میلاو شو. که موږ یو کس ته وایي چې see you later یا بیا به میلاو شو، نو په انګلیش کې به ورته سمپل وایي see you later. ګرانو ملګرو، دا اوس زمونږه دومره وړوکی شانته کلاس. ملګرو زمونږه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ.